شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم. واه تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی. واه ګرانو مینوالو، زه محمد عبید خان یم او ما سره زمونږ ډېر زیات مشر او زمونږ خوږ ملګری داسې مشر چې زمونږ ملګری دی. مونږ سره خالد اسرت صاحب دی، د پښتو ژبې یو نازولی شاعر او یو ډېر ښه انسان، او زما کشر ورور حمزوي یوسفزی دی. ډېره زیاته مننه ستاسو کو د ډېر محترم خالد خان اسرت صاحب چې زه هر ځای کې دغه یو شعر زیات وامه چې د شونډو په واده باندې ژوند څومره ښکلې بهانه باندې ژوندی یم، ما رواج د مغرب نشي کتلولی، بالکل په صادر او لوپټه باندې ژوندی یم. نو دغه شعرونه داسې د دې ترڅنګ نور د دنیا بلا شعرونه چې خلکو ته یاد دي. ټول قدرمن کتونکي دې خبر وي جی موږ تاسو له یو نوی پروګرام ادراک د ژوند او جانان شروع کړی دی او نن د هغې پرانیسته د پروګرامونو د لړۍ او موږ سره د دې نه ښه میلمن نشي کېدی چې د متحده عرب امارات نه راغلی زموږ مشر، زموږ ورور، زموږ ملګری خالد اسرت صاحب موږ سره دی او د دې غره په لمن کې د دې پنجپیر د غره په لمن کې ناست یو او روټۍ هم خورو څه لږ ډېر او ورسره خالد اسرت صاحب سره به خبرې کوو، اترې به کوو، د هغې ژوند جواک به پوښتو. روټۍ دې هم جاري او مطلب دا دی چې څه لږ ډېرې خبرې به هم ورسره کوو. خالد اسرت صاحب راغلی دی وطن ته او راشئ، تاسو یاران هم راغونډ او خلک هم خوشحاله شي، تاسو وویني، تاسو لیدو کې مزه ده، تاسو اورېدو کې د هغې نه زیاته مزه ده. دا ځل چې رالی نو وطن هم څنګه څنګه حالات څنګه دي، ملګري دوستان څنګه دي دلته او ژوند څنګه دی؟ شروع د لوی الله په نوم چې بخښونکی مهربانه دی. د هر څه نه اول خو ستا نه عابد جانه یو نړۍ مننه. حمزوي زما کشر هم دی، ورور مې د کشر. خوشحاله هم شوم او هغه خو نن تا یو نوې څه ورته وایي تاسو سرپرایز ورته تاسو وایي که نه. نو ما خو دا خیال نه و چې حمزوي سره ملاقات کېږي، خو هغه ته د حمزوي صاحب ځای ته لاړم، زه خوشحاله شوم ډېر زیاته. داسې چل دی که نه چې د مسافرانو ژوند چې کوم دی نو دا 11 میاشتې چې دي په هغه وطن باندې سختی تېري نو د دې یوې میاشتې د خوند دپاره تېري. بالکل نو کله خو چې څنګه مونږ په د ایرپورټ باندې هوایي ډګر باندې راښکته شو نو قدرتي د مارانې داسې یو پابندي غوندې ووځي، د سړي د زړه لږ داسې هرت بیرته خوشحاله غوندې شي او بیا چې څومره د خپل کلي د ملګرو د مخونه او د هغې د راتګ او د هغې د لارې دا کوڅې نو چوټي خو ډېره زیاته خوندورې که زه یم او که زما غوندې څومره نور مسافر دي نو ډېره زیات لکه خوشحالېږي او یو لحظه هغه یادګار وي، خاطره وي، ځان سره په زړه کې وړو او د هغې خاطرې په زور باندې بیا نور مسافرې نور ژوند تېرو. نو خوشحاله خو ډېر یم او ستاسو سره منځه بیا ډېر زیات خوشحاله یم. اسرت صاحب یو ټپه مې رایاده شوه چې مسافري شلیدلی کټ دی، ما له شلیدلي کټ کې نه راځي خوبونه او ګاډیه سر دې د ویشتو دی زما جانان دې په دکنو لګونه. تاسو ډېره موده مسافري وکړه، بیا دلته کلي ته راغلی، کلي کې هم دا ژوند جواک ووینئ، خپلو ملګرو یارانو در څنګ کښېنئ، پروګرامونو له ځئ، د هغه ځای په ژوند کې او په دې ځای ژوند کې درته څه فرق ښکاري او دغه ځوانانو له به څه مشوره ورکوئ؟ ځکه چې په تاسو خو تیر شو، تاسو هغه ژوند ولیده، دا مسافر دلته کې دلته نزدیک بهر وطنونو ته 11 کاله تېر کړو، 11 کاله ډېره غټه تجربه ده. نو دغه ځوان کله به څه پیغام ورکوي چې یاره بهر ملکونو ته ورشئ یا مه ځئ یا په کومه طریقه ورشئ؟ د 11 کالو ترمنځ ډېره لویه تفاوت دی، فاصله ده. مونږ که دا دې سوال جواب زه ورکوم 11 کاله مخکې به ځمه چې زما ژوند د ډېرې ټیټې کچې نه دی او بېوسي ده، په وطن کې مزدورای نشته دی، په وطن کې کارونه نشته دی. مونږ الله تعالی وکړل په دې لږ وخت کې د 50 کاله کې مونږ الله تعالی ډېر شته کړو، یعنی په پښتنه سیمه چې زه وګورم بالکل که نه جي مخکې خو ژوند داسې دی چې لکه غریبي وه په دې وطن ګرځېدلی یم د روزګار په لړ باندې چې مې نه دی پیدا کړی نو منډې تړلې مې والې دي هغه وطن ته تللی یم. نن الحمدلله لکه یو سړی ځان کړي څومره چې زه ځان کړم یا په هغه نړۍ باندې نور مسافر چې څومره ځان کړي که چېرې دغې کړاو ته او اوس ذهنونه ارت شوي دي لکه اوس هر کسب ته سړی لاس اچي
دا هغې تیارې نه موږ راوتي یو چې نه دا کار کوم او دا نه کوم صحیح د ژوند د تیرولو دپاره لکه دا ډېر ضروري ده چې هر هغه کار چې هغې کې مادي ګټه وي او دی پې خپل ژوند ښه تیرولی شي د خپلو بچو علاج پې کولی شي او د خپلو ملګرو سره پې ناست جوګه کېږي نو هر هغه کار دی وکړي چې په دې وطن شته شي مسافري ګران شعر یې نبي صلی الله علیه وسلم ورته د اوسپنې ټوټه ویلي دي نو دا ډېره زیاته سخته ده مونږ خو چونکې زړه مې داسې و چې لکه حالات داسې و چې که زما په قربانۍ باندې زما کورنۍ ښه کېده نو ما هغې دپاره یو 10 کاله قرباني ورکړه او الحمدلله چې لکه هغه کورنۍ عابد صاحب ته پته ده ماشومانو سبقونه ووایي او شته شو یعنې ما د خپل هغه د ماینسټي ورته وي هغه ژوند مې شروع کړی او هغه مې پلس ته وله راوسته کورونه شته دی ځمکه شته دی او د هغې شته دی نو اوس هغې له نه دي په کار چې هغې د هغې وطن ته زړه شته کړي هغې له په کار دی یو بله پوښتنه کوم ځای کې مې ذهن کې راله چې هسې شاعران وایي چې داسې بیخي چېرته د غره لمن کې ناست وي چېرته یوازې ناست وي او تا شعرونه لیکل نه به ډېر ښه خو زه یم چې د ژوند دا مشاهده تاسو وینئ دنیا وینئ دغه ګلوبل ښار کې وخت تېروئ نړیوال ښار دی هلته کې ژوند کوئ نو دې سره دغه مشاهداتو سره د شاعري نور توان لري او که نه دغه سړی چې ګوټته کېږي او یوازې کېږي نو هلته کې ښه شاعري کېږي د ماحول اثر خو په شاعرۍ باندې وي لازمي تر مسافرو خلکو شاعري وګورو نو په هغې کې یو درد دی یو ارمان دی یو افسوس دی حسرت دی پکې او د تیر شوي وخت هغه ماضي پکې لکه ښه ګڼي هغوی ولې چې کله ترقي راځي نو بیا خو لکه موږ نشو ویلی چې لکه ولې په دغه چوکاټ کې بیا ترقي راځي هر څنګه به راځي موږ د ترقۍ لارې نیولې نشو خو لکه چې کوم د هغه ځای ژوند دی د ماحول نو دا خو ډېره ښه خبره ده سړی د چینار لاندې د چینې په غاړه کښېني د ګلونو منځ کې کښېني شاعري وکړي هغه به یو ډېر شوق او ډېر خوندور غزل ولیکي خو چې لکه ته د هغه وطن نه ګورې چې بهې لکه په سکول کې مې دماکه شوې دا سکولونه مې لکه نوړېږي ماشومان مې مړه دي احساس نو هغه احساس نور درد هغه احساس راوچتېږي نو هغه درد لکه ته خو بل درد ورکولی شي او سیوا کولی شي خوشحالي خو نه شي ورکولی نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې سړی په ګلونو کې کښېنه په ښکلې هوا کې او هغه به تا کې د ژوند نور توان پیدا کړي باید چې موږ د خپلې غزل او د خپلې شاعرۍ مخه بدله کړو موږ یې ژوند ته راولو زموږ په غزلو کې ناامیدي ډېره زیاته شوې ده د ژوند خبرې تاسو ډېره زیاته مننه تاسو خبره کوئ د ژوند خبرې مې وکړې چې ژوند به ښکلی کوو ژوند به کوو د ژوند طرف ته به راځو او دغسې دی نو که په دغې خبرو در څنګ د حسرت صاحب نه یو غزل واورو نو شعر واورو خوند به وکړي ولې نه ارشاد جي مننه جي غزل به درته ووایم چې مې ذهن کې راځي هغه به درته ووایم چې بې شماره خولې وې د هیڅ چا سره وږونه نه واه صحیح ده بې شماره خولې وې د هیڅ چا سره غوږونه نه دلته د غږ د اورېدلو رواجونه نه واه واه ډېر ښه بې شماره خولې وې د هیڅ چا سره غوږونه نه دلته د غږ د اورېدلو رواجونه نه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نه واه ډېر ښه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نه او دلته د مینې په معنا باندې څوک نه پوهېدل واه دلته د مینې په معنا باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نه چا سره سرونه نه واه ډېر ښه شعر دی دلته د مینې په معنا باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نه چا سره سرونه نه پر هر د خپل وجود د لفظونو ډکو پر هر د خپل وجود د لفظونو ډکو د پښتنو سره لیکلي تاریخونه نه واه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه پر هر د خپل وجود د لفظونو ډکو د پښتنو سره لیکلي تاریخونه نه او ژوندو بس تیر شلو بې کیفه بې مزې خالده ژوندو بس تیر شلو بې کیفه او بې مزې خالده چې وختو زور نو چې زور نو وختونه نو واه ډېر ښه غزل حسرت صاحب غزل وی او ماته یو غزل پوره د حسرت صاحب را یاد شو چې زما په سر باندې خپه کېښوده بره لاړو زما په سر باندې خپه کېښوده بره لاړو داسې په سر باندې تلو در هغه سره لاړو
او اوس یې هېڅ چاله هم څه چل له کوزېدو نه ورځي د میخانې د منځ راغې تر ممبره لاړو او په خپله خاوره د خپل ځان تپوس کولی نه شو په خپله خاوره د خپل ځان تپوس کولی نه شو د پښتنو نه مې غیرت داسې په نره لاړو ختمه نه ده د خالد د قربانو سلسله لا ختمه نه ده د خالد د قربانو سلسله بېنوا راغې بېنوا د یار د دره لاړو نو تاسو که څه پوښتنه لرئ نو ګوره زه خالد صاحب وختي خبره وکړه نو اصل کې زما ذهن کې یو شعر د خالد صاحب د هغې چې د هغه ځای نه د احساس نور هم کېږي یو چغه شه ټپه شه را بیدار کالمونه نو خالد صاحب خو یو 13 کاله هلته کې تېر کړو خو د دې ځای د خلکو بیداري غواړي د دې ځای د خلکو ښه ژوند غواړي بالکل دلته کې ژوند غواړي دلته کې رڼا غواړي دلته کې د خلکو په شکلونو د هغې په مخونو مسکا غواړي نو مطلب مې دا دی چې د خپل علاقې نه د دې ورشوګانو نه که یو سړی لرې هم شي خو د دې ځای احساس هغه کې نور هم راژوندي شي دونه د دغه یو څو شعره که تاسو خپلو مینوالو ته ووایي چې او موږ به غواړو خواست به کوو که دغه شعرونه تاسو په ترنم کې ووایو نو ډېر خوند به وکړي ځکه چې دا د خولې ترنم ډېر خوند کوي عابد صاحب لکه موږ چې ورته باډیوه وایو څوک ورته پتنګ وایي څوک کایټ ورته په انګریزي ژبه کې وایي نو دغه چې بره خیږي نو دی ته یو تار وي او دا د هغه تار په زور ختلی بالکل خو دغه تار چې د کمې خاورې نه تلي وي نو دا پتنګ هم د دغه ځای که دی په هوا کې هر خوا لړ شي راشي که نه جي نو که دا پښتانه که په دنیا کې په هر ګوټ کې میشته دي خو هغه تار د خپلې خاورې نه دا خاوره زمونږ ده دا وطن زمونږ دی دا دردونه زمونږ دي او دویمه خبره دا تاسو وګورئ چې د یورپ غوندې د رنګینو ښارونو نه هم خلک دې غره ته را روان وي خپل بیګې په اوږه ایښي او د خپل کلي ته اختر لځي ډېر د انسان فطرت د انسان چې د کوم خاورې سره خپل تعلق دی که نه نو دا د ښار په رنګینو کې او دا د خپل اصل ته رجوع کې دی خپل اصل ته رجوع کړي او دلته سکون هم په هغه ځای کې ملاویږي او دی خوشحاله هم په هغه ځای کې لکه هلته دی ګرځي خو دی په دې خبره باندې پوه دی چې دا خو پردي ښارونه دي او پردي بلډنګونه دي او پردي ښایستونه دي زما ښایست بل ځای دی که نه جي نو ته خو هلته ګرځې خو په ذهني توګه باندې خو ته په خپل کلي کې ګرځې ستا وجود خو هلته وي خو هغه زړه او احساس خو په خپل وطن یې که نه جي نو دغه نظم قدرمندو لیدونکو د حسرت صاحب دغه د کار خبرې به هم روانې وي د عابد صاحب پوښتنې به هم روانې وي اوس غوږ یو چې د غره په دې لمن کې په دې شنو شنو باغونو کې ناست یو د خالد حسرت صاحب کړنګېدلې ترنم واورو نو ډېر خوند به وکړي یو چغه شه تپه شه را بیدار کالمونه مننه جي ویل شوی خو ستاسو په غوښتنه بیا وایم یو چغه کړه ټپه کړه را بیدار کالمونه په خاوره د پښتنو کړه د امن اذانونه والله چې ګنې دغه بې حسي دې رانه وجني پښتونه دا قاتله خاموشي دې رانه وجني والله چې ګنې دغه بې حسي دې رانه وجني پښتونه دا قاتله خاموشي دې رانه وجني یو چغه کړه دا مړی له قبرونو را بهر کا خپل مخ نړۍ ته وښیه پردي مخونه لرکا را ټول د پښتان ټول د پښتو په یو ټغر کا په مینا باندې وتړه د زړونو پر هرونه روکېږي دا بې مینې زندګي دې رانه وجني دشمن درته د مکر او فریب له زهرو ډک دی
ستا لاس د خو ستا لاس کې د پردو خلکو ټوپک دی په ځان هم نه خوږېږي زړه د څنګ د کاڼي کلک دی خپل ځان ته د پخپله چولې دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وجني خپل ځان ته د پخپله اچولې دي اورونه د خپلو دشمن شوي پردي دې رانه وجني په اور د جهالت د کړه د علم شمې بلې راټولې کپې بیا د پتنګانو ډلې ډلې دا سختې د ژوندون په هنرونو کا بدلې الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وجني الوت په پورته وکړه مسخر کا اسمانونه د نر بابا بچیا بې ننګي دې رانه وجني لا اوسم د وخت واګستا په لاس کې د نیک بخته لا اوسم ته باچای لا گزار نه له تخته لا اوسم خپله برخه غستلی شي له وخته د ذهن نه د وشلوه د ویرې زنځیرونه خالده ګنې دغه غلامي دې رانه وجني د ذهن نه د وشلوه د یرې زنځیرونه خالده ګنې دغه غلامي دې رانه وجني یو چغه کړه بیدار شرا بیدار کالمونه په خاوره د پښتونو کړه د امن اذانونه والله چې ګنې دغه بې حسي دې رانه وجني پښتونه دا قاتل خاموشي دې رانه وجني ډېره زیاته مننه خبرې ډېرې دي خو منګه خالد صاحب دا پروګرام د دې وجې سٹارټ کړی دی شروع کړی دی چې په دې کې موږ په ژوند او جانان باندې ځان پوه کړو ادراک د ژوند او جانان هم دغه دی چې ځان په ژوند پوه کړو او چې کوم جانان د انسان ګولز دي د هغه ته چې مخامخ کوم منزل دی دا د هغه جانان دی نو هغې باندې ځان د پوهولو دپاره دغه شان مشرانو سره به کینو یعنې به پوه کوو په اخیره کې د بیټک ټي وي دپاره د دغه ځوانانو دپاره د نوې کل دپاره ستاسو پیغام د خپلې خاورې ته د خپلو ولس ته چې ګورم نو پخوا به یوه لوبه کېده او تاسو ته به یاد شي لکه موږ به وې دې لرګي له ورشه او دغې له ورشه او دغې له ورشه او چې کله به ځینې ټایم ملګري به ته وي دغې لرګي له ورشه هغه به تا سره ډېر جوخت ودرېده نو هغه به تا ته وي چې یاره ما ته د مرغۍ لار راکړه د مرغۍ لار به یې دې ته وي چې دی به یو ګز وروسته شو نو تا به پکې منډه وکړه نو ته به هغه خپل هدف ته بیا ورسېدې لکه مونږ ټولو نه پکار دی که په کورنۍ کې وي که دوستانو ته شي نو لارې بندول نه دي پکار د مرغۍ لار پرېښوده پکار چې مونږ په یو بل نظو راځو ډېر لوی پیغام که نه جي ولې چې لکه دې سره به دا کېږي چې د بل خبرې ته مونږ غوږ کېږدو په دلیل خبره وکړو ځان کې برداشت پیدا کړو او د جذباتو نه راووځو د بل خبره لږه په سړه سینه واورو او مدلل جواب د هغې وکړو چې د جذباتو نه د کار وانخلو او د بل سمه خبره دې ومومنو ولې چې دا لکه دغه خبرې دي چې زما په معاشره کې اکثر مونږ ته ډېرې ستونزې دې نه پېښې شي ډېره زیاته مننه ګرانو مینوالو سره زه یو خبره کوم اخیری به همزوي کوي ګرانو مینوالو موږ به هم دغه شان تاسو سره بې تکلفه او کله یو شان پوزیشن کې او کله بل شان خو تاسو ته به کار خبرې در رسو که هر رنګ یو که هر ځای کې یو او هر چا سره ناست یو کوشش به هم دی چې د کار خبرې د پوهې خبرې د رڼا خبرې خپلو مینوالو ته وکړو د بیټک ټي وي هڅه هم داره چې پوهه عامه کې پوهه خوره کې نو د هغې کوشش به کوو
او دغه سلسله به ان شاء الله جاری. ډیره زیاته مننه کوم د عابد خان صاحب، د ډیر محترم مشر ملما خالد اسرت صاحب. قدرمندو لیدونکو تاسو ته چې څنګه پته ده چې د بیټک ټي وي دغه هڅه ده چې په دې 13 ورځو کې د خپل بابای غزل امیر حمزه خان شینواري صاحب تلینو ملمانځه دغه خپل مشران دغه خپل اتلان که هغه موږ سره شتون لري یا زموږ نه تللی دي چې دغه موږ کم ژوندي دي چې هغوی سره موږ لاړ شو، هغوی سره کینو، د هغوی د کار او د زیار د پوهې د رڼا خبرې تاسو ته در رسو. که کم مشران زموږ نه تللی دي چې هغوی موږ یاد وساتو، د هغوی په یاد کې غونډې را جوړې کړو. دغه د بیټک ټي وي هڅه ده. په دغه یو شعر باندې ستاسو نه اجازت غواړم چې پوهه که د ژوند په نیمګړتیا وشوې دومره به هوښیار شي چې حیران به شي. زه او زما ملګري ستاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.